بخاری رحمه الله د حافظي امتحان اخیستلو لس احادیث سل احادیث ورته واورول او د احادیث سندونه بدل کړیو د یو حدیث سند د بل حدیث سره لګولیو او د بل حدیث سند د بل سره لګولیو لس احادیث به تلاوت کېدل او امام بخاری رحمه الله به ورته فرمایل چې لا اعرفه دا ګډوډ حدیث ماته نه دی معلوم. بیا چې کله سل وړه احادیث تلاوت شو نو امام بخاری رحمه الله باندې خدا عوام بدګمان او امام بخاری رحمه الله هغه سل وړه احادیث په على الترتیب هر حدیث سره خپل سند تلاوت کړو چې د دې حدیث او د دې متن سند دا دی د دې بل حدیث د متن سند دا دی او دا ګډوډ شوی استادونه. نو بیا خلق د حافظي ته حیران شو. امام بخاری رحمه الله بالاتفاق ثقه محدث دی. امام بخاری رحمه الله چې کله معشوم او ابتدا د تعلیم کوله نو د امام وکیع رحمه الله او د عبد الله ابن مبارک رحمه الله چې دا ډول حنفي علماو د دوی سره اول فقه حنفي ولوستله. منګم په مدارسو کې چې کله ماشومان ته تربیت ورکو نو اول ور باندې فقه زده کو شروط صلات شي قدوري شي بیا کن شي همداسې بره کیږي اخر کې بیا د احادیث دوره ور باندې وکړو یا دوره نو احادیث رسته زده کوي او فقه مخکې زده کوي. نو امام بخاری رحمه الله د تعلیم ترتیب هم داسې اول امام بخاری رحمه الله فقه حنفي زده کړه. عبد الله ابن مبارک رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد او هغه سره فقه حنفي او امام وکیع رحمه الله چې دیم د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد د هغه سره فقه حنفي نو اول د دې ډول استادانو سره فقه ولوستله. سیر او اعلام النبلا کې یو بل حنفي عالم ابو حفص کبیر رحمه الله ذکر کړی دی چې د ابو حفص کبیر رحمه الله سره د فقه حنفي او کتاب ولوستلو په نوم د جامع سفیان او هغه د تربیت ذمہواری او خرچه په غاړه واخیسته. ابو حفص کبیر رحمه الله په احناف کې د لوی حیثیت والا امام هغه به د امام بخاری رحمه الله په باره کې فرمایل هذا رجل دا وی ډیر هذا رجل ذکی دا ډیر ذکاوت او صاحب الفهم شاب دی. هذا شاب ذکی ارجو ان يكون له صيت ذکر. زه امید لرم چې الله پاک بدته په دې علومو کې شهرت ورکي او داغه د فراست مطابق الله پاک د امام بخاری نه دغه خدمت واخیستلو چې اصح الكتب بعد کتاب الله فی الجمله ولیکلو. امام بخاری رحمه الله د یو دریو نور حنفي علماء نم فقه او احاديث ذکر. فقه چې ذکر امام بخاری رحمه الله د فقه قائلو یو عالم ورته راغلو قاضي ولید ابن ابراهیم او امام بخاری رحمه الله ته د محدث والی شوق ښکارا کړو چې زه غواړم چې محدث جوړ شم. امام بخاری رحمه الله ورته د محدث والی شرایط ذکر کړ او هغه سختیان او تکلیفونه ورته بیان کړ. قاضي ولید ابن ابراهیم چې کله دا شرایط وکتل نو ډیر خفه شو. امام بخاری رحمه الله چې د خفقان ته وکتل نو ورته وی فرمایل چې الا تطيق تحمل هذه المشاق فعليك بالفقه الذي هو ثمرة الحديث. وكذا تكلفنا نشي برداشت کوله نو بیا فقه زدکا. فقه ثمرة الحديث د احاديث الثمره او میوه ده. احاديث داسې دي لکه د بلا تشبيه د ډاکټري کتابونه او د فقه داسې ده لکه یو سپیشلیست ډاکټر چې تاسو د اغینا ستاسو د مزاج مطابق نسخه لیکلی وي. نو د فقه مسائل دا د نسخو مثال لري او قرآن او حدیث دغه مأخذ ده. سپیشلیست ډاکټر چې نسخه لیکي نو د خپل ذهن نه لیکي د طب او د ډاکټرۍ د کتابونو نه لیکي. فقه دغه لیکل شوی د سپیشلیستانو فقهاو نسخې دي چې د قرآن او د حدیث نه لیکلي دي. نو ورته فرمای فعليك بالفقه الذي هو ثمرة الحديث. فقه زدکا. فقه ثمره د حدیث ده او بیا ورته فرمای
چې وليس ثواب الفقيه في الآخرة بدون ثواب المحدث ولا عزه بأقل من عز المحدث. په آخرت کې چې کوم ثواب الله محدث ته ورکوي نو د فقيه ثواب د محدث د ثواب نه کم نه دی او نه عزت د فقيه د عزت د محدث نه کم دی. نو امام بخاري رحمه الله د فقه قائل او خصوصا فقه حنفي لوستلی و په ماشومتوب کې او چې کله د فقه نه وروسته احادیث زده کول نو احادیث هم اکثره د حنفي علماو نه زده کړي دي. په صحیح البخاری کې وزر احادیث دي مع المقررات تقریبا او چې مقررات ترنه لري کې نو 4000 احادیث تقریبا. په دې 4000 احادیثو کې امام بخاری رحمه الله تقابل فخر احادیث 22 احادیث دي چې امام بخاری رحمه الله ور باندې ډیر فخر کوي او رښتیا قابل فخر دي. هغه ته په بخاری کې ثلاثیات وایي چې د امام بخاری رحمه الله نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 3 واسطې دي. سند پکې عالی ده، واسطې پکې کمی دي. په نورو احادیثو کې واسطې زیات دي او په دې 22 کې واسطې کمی دي. نو امام بخاری په دې 22 احادیثو ډیر فخر کوي او یقینا قابل فخر احادیث دي او دا 22 کې شل د حنفي محدثینو نزد کړي دي. یولسی د مکی ابن ابراهیم رحمه الله نزد کړي دي. مکی ابن ابراهیم د امام ابو حنیفه رحمه الله یو فدایی شاګرد او لوی محدث. یو ورځ احادیث بیانول حدثنا ابو حنیفه بل حدیث بیان کړو حدثنا ابو حنیفه. نو یو بی ادب په دې درس کې ورته راوچت شو ورته وایي چې حدثنا عن ابن جریج ولا تحدثنا عن ابي حنیفه. د ابن جریج حدیث راته بیانوا او د امام ابو حنیفه حدیث راته مو بیانوا. مکی ابن ابراهیم او فرمایل چې ترڅو دغه بی ادب کس په دې مدرسه کې وي نو زه بیا درس نکوم او لا نحدث السفهاء داسې قمقلانو ته زه د سره احادیث نه بیانوم. نو هغه د حلقې د درس نه وشړلو. دغه مکی ابن ابراهیم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله فدایی شاګرد دی دا د امام بخاری استاد دی په هغه قابل فخر او حدیث د صحیح البخاری کی چې یولس ثلاثیات ورته وایي. نو یولس د امام صاحب د دې شاګرد نه روایت کړي دا قابل فخر حدیث. شپږ احادیث د ابو عاصم النبیل نه روایت کړي دي او 3 د یو بل د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګرد نه روایت کړي دي. نو قابل فخر احادیث امام بخاری رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو نه روایت کړي دي. یعنی په احادیثو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله بالواسطه شاګرد دی او په فقه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. د لوی مرتبه والا امام او مستجاب الدعات او داسې خدمت ترنه الله خسته دی چې اجمالا ورته خلق اصح الكتب بعد کتاب الله وایي. نو تاسو په احادیثو په ابتدا کې د امام بخاری حالات زده کړي وي. د تبرک د پاره ما دا یو څو جملې په دې علت فاعلی کې درته بیان کړي. دویم نمبر کې احادیث علت معدد صحیح البخاری. نو علت معدد صحیح البخاری د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال افعال احوال او تقریرات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم دی کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تصور د ګناه نه کیږي. یو خود دی وجنا چې رسول الله صلی الله د ټولو پیغمبرانو خټه د جنت خټه او د جنت په خټه کې د ګناه تصور نشتا د شر تصور نشتا. نو د پیغمبر په بدن کې د ګناه او د شر تصور نه. د اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې پیغمبران د صغائر نم پاک دي او د کبائر نم پاک دي. په کومو کتابونو کې چې ورته د صغائر نسبت شوی دغه مطلب دی چې د دې صورت د صغیره ده حقیقت کې دا عبادت ده. مثلا په ولاړه باندې او د سماته یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه ده خو په فقه کې راځي چې دا مکروه تنزیهی ده. موت ته به مکروه وي خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرض. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا فرض و چې د عبادت او د عادت او د دې کارونو مراتب ذکر کی. د فرض مرتبه بیان کی، د واجب مرتبه بیان کی، د سنت مرتبه، د مستحب
مستحب مرتبه دا مراتب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانول مقابل طرف کې د حرام او د مکروه تحریمی د مکروه تنزیهی او د مباح دا مراتب هم نبی علیہ السلام بیانول کله به قولا بیانول او کله به عملا بیانول او دا بیان په نبی علیہ السلام فرض نو د دې لپاره چې په ولاړه د او د سماتی مرتبه بیان کی دا بیان خو په فرض نو د دې لپاره په ولاړه یو ځل او د سمات کړو بخاری کې حدیث راځي بال قائمه نو ګوره موت ته صورت د صغیری ښکاری چې ردا به مکروه خو نبی علیہ السلام ته الله په د فرض ثواب ورکړي نو کوم کتابو کې چې راځي چې را صغیری ورته منسوب دي نو هغه صورتن زموستا په حق کې صغیری وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې هغه عبادت او په شرح العقائد کې چې وایي چې صغیری تر نصادریږي نو هغه د معتزله قول ذکر کوي خلافا للجبایی ور باندې قرینه ده خلافا للجبایی جبایی خو معتزلی ده نو مخکې چې د جمهور قول دی نو د جمهور نم د معتزله او جمهور مراد دي د اهل سنت او جمهور نه ځکه د اهل سنت او د جمهور نه خو اهل سنت خلاف کوي او د معتزله او د جمهور نه معتزله خلاف کوي نو خلافا للجبایی مخکې د جمهور قول دی چې صغیری تر نصادریږي ګناهونه ورته منسوب کړي نو هغه د معتزله او مذهب دی د اهل سنت عقیده دا چې پیغمبران قبل النبوت او بعد النبوت د صغائر او د کبائر نو دواړو نه معصوم دي نو دا د معصوم اقوال دي د معصوم افعال دي او د معصوم احوال دي او د معصوم تقریرات دي دا علت مادی د صحیح البخاری ده نو دا اقوال معصوم دي دا افعال معصوم دي او دا تقریرات معصوم دي او دا احوال معصوم دي نو یو طرف ته معصوم اقوال او افعال او تقریرات او احوال دا علت مادی د صحیح البخاری ده او بل طرف ته هم دغه په صحیح البخاری کې چې څه راغلي دي دا د قران کریم معناګانې دي قران کریم بغیر د احادیثو نه څوک ور باندې پوهیږي نه الله پاک چې قران کریم را لېږل نو د قران کریم معناګانې الله پاک را لېږلي او دوړه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دي د قران کریم په الفاظو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین دی او د قران کریم په معناګانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین دی من اصول کې وایو چې قران د الفاظو د معناګانو دواړو نه عبارت دی نو قران خود الله کتاب دی نو د الفاظ هم د الله دی او د معناګان هم د الله دی د قران کریم خو بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او د دې دواړو د حفاظت ضامنم الله پاک دی الله پاک د قران کریم د الفاظو په باره کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی قران ما نازل کړی دی او د دې حفاظت بزکم نو قران د الفاظو د معناګانو دواړو نه عبارت دی نو د دې دواړو د حفاظت ضامن الله پاک دی الله پاک د معناګانې ذکر علی ګلی چې ورسته الله پاک فرمایي ثم ان علینا بیان د قران کریم بیان دا زمازي موارد او د قران کریم بیان په احادیث شوی دی نو د احادیث هم د الله دی د دې مضامین د الله دی خو الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د قران کریم سره دغه فرق دی چې د قران کریم د آیاتونو مضمون هم د الله دی او الفاظ هم د الله دی او د احادیث او مضامین د الله د طرف نه دي او الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دي نو د صحیح البخاری علت مادی دغه معصوم اقوال او افعال او تقریرات دي او د صحیح البخاری دریم نمبر کې علت سوری ده نو علت سوری به دا د چې علما ور باندې کویږي دې ته اجمالا اصح الكتب بعد كتاب الله ویل شي خو په اعتبار د سند سره د صحیح البخاری دا سند د احادیث په ټولو کتابونو کې صحیح سند ده د امام بخاری رحمه الله شرایط د خپل احادیث سره د نور محدثینو د شرایطو نه قوي و لدی وجه ورته علما اصح الكتب بعد كتاب الله و اجمالا
اجمالا دا مطلب چې په بعضو حدیثو به تنقید وي خدا د بنده کتابي دا لږ تنقید دا د اصحیت سره منافي نه دی دا په اعتبار د سند مې ځکه درته ویلي چې زموږ علما فرمایي چې یو خو حدیث دی د حدیث په سر کې سندي اول سندي منځ کې متن وي اخر کې فقهي مسلې محدثین هم داسې کوي اول د سند تحقیق کوي بیا د متن تحقیق کوي او د متن د تحقیق نه بعد بیا فقهي مسائل بیانوي نو د فقه مرتبه د حدیث نه وروسته ده او د سند مرتبه بیا د حدیث نه مخکې ده نو دا د سند په اعتبار اصح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاری ده او د فقه مرتبه خو بیا د حدیث د متن نه وروسته ده نو په اعتبار د دې مسائلو اصح الكتب بعد کتاب الله هغه تقریبا هدايه ده دا څلور جلد هدايه چې تاسو ګورئ دا د الله په کتابونو کې د قران نه دویم نمبر کې په اعتبار د مسائلو اصح الكتب بعد کتاب الله ده او که تاسو وایئ چې یو مسأله پکې ضعیفه ده نو ما خو درته وویلې چې داسې خبرې په بخاري کې کېږي یو تنقید کېږي دا د بنده کتابي دا یو تنقید دا د اصحیت سره منافي نه نو علت سوری دغه ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله لیکلی ده بعض علما وایي اصح الكتب بعد کتاب الله موطا امام مالک ده لیکن نور علما وایي چې دا په هغه وخت کې اصح الكتب بعد کتاب الله چې صحیح البخاری نو لیکلی شوی او چې کله صحیح البخاری ولیکلی شو نو بیا اصح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاری شو ځکه په موطا امام مالک کې مرفوع حدیث هم شته موقوفات هم شته او فتوی هم شته ده خو په صحیح البخاری کې دا ډیر کم دي نو اصح الكتب بعد کتاب الله هغه صحیح البخاری د علت سوری ده نو علت فاعلی او علت مادی او علت سوری او دریم نمبر کې علما د صحیح البخاری د پاره علت غایی ذکر کوي نو علت غایی خو بیا د ټولو احادیث په مابین کې شریک دی چې الله پاک دی محدثینو ته کوم فضایل ورکړي دي اجمالا خو علما داسې بیانوي چې الفوز بسعادت الدارین د دواړو دارینو کامیابی خدا یو مجمل عبارت دی د دې تفصیل دا دی چې طالبان د احادیثو او علما د احادیثو دوی د صحابه کرام سره مشابه مرتبه د صحابه سره برابر نه ده خو د صحابه کرام سره مشابه شو علما فرمای اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا صحابه دو قسم دي یو دادي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبت شوه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره صحبت راغلي وي هغه صحابه کرام دي چې هغه په خیر القرون کې تیر شو دویم نمبر د صحابه کرام سره مشابه دغه طالبان د احادیث دي او دغه عالمان د احادیث دي دوی ته یو صحبت حاصل ده اگر چې د نبی علی السلام د ذات سره صحبت نه دی راغله خو د نبی علی السلام د احادیث د الفاظ او د افعال او د تقریرات او د احوال سره صحبت راغلو نو دوی مشابه د صحابه سره دي یو علت غیدا ده کڅو چې ځان د صحابه سره مشابه کین او هغه د احادیث وای یا د طالب د احادیث شي او یا د عالم د احادیث شي او دویم قرب النبي صلى الله عليه وسلم محدثين په نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ته بل څوک ډیر نږدې نه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ډیر نږدې خلق همدغه محدثین دي طالبان د احادیث او علما د احادیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای اول الناس بي يوم القيامه اقربهم علي صلاه قیامت کې ما ته ډیر نږدې خلق هغه دي چې په ما ډیر درود شریف وایي او د محدثینو نه څوک زیات درود شریف نه وایي روزانه د هر حدیث سره او هر ځل د محمد علی السلام د لفظ سره دوی صلی الله علیه وسلم وایي او دریم فوز بسعادت الدارین داده چې الله پاک د دوی مخونه تر او تازه لري حدیث کې دوی ته دعا شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها هغه څوک دی الله تر او تازه لري دا تر او تازه کې دوه قسمه ده یو حسی بل معنوي نو حسن چې تاسو ګورئ د محدثینو د حدیث سره چې تعلق وي
د دوی مخونه لپاره او تازه د دې نورو په نسبت ظاهري تازګیم د دوی وی او معنوي تازګیم الله پاک دوی ته ورکوي زړه ته ورته سکون او اطمینان ورکوي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا برکت ده دا خو می د صحیح البخاری د اول طرف یو څه حالات درته ذکر کړو تاسو په اخر طرف کې دا حدیث تلاوت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیری حدیث کې تاسو ته کلمتان ذکر کړو او به د دې کلمتانو په باره کې و فرمایل دوه کلمې درته ذکر کړې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امام بخاری رحمه الله اخیری حدیث کې تاسو ته دا دوه کلمې ذکر کړې او بیا د دې دوه کلمو په باره کې درې صفات ذکر کړو یو صفت حسی ورته ذکر کړو چې خفیفتان علی اللسان دویم معنوي صفت ورته ذکر کړو چې ثقيلتان فی المیزان او دریم ورته غیبی صفت ذکر کړو چې حبیبتان الی الرحمن درې صفات ورته ذکر کړو حسی صفت ورته دا ذکر کړو کلمتان خفیفتان دا دوه داسې کلمې دي چې په ژبه ډیره اسانه ادا کیږي یو خود دې وجنه چې عربي کلمې دي او عربي ډیره فصیحه ژبه ده د نورو ژبو په نسبت په جنت کې به د جنتیانو ژبه عربي وي او الله پاک چې زمون سره کوم کتاب مون تر لګلې قران کریم دا قران کریم خود نبی علیہ السلام معجزه ده کړه د دې اعجاز تحمل بل ژبه نشو کولای سوا د عربینا نو الله پاک د خپل اعجاز مظهرم عربي ژبه ګرځولې ده او د جنتیانو ژبه هم عربي وي په دې کې فصاحت او بلاغت ډیر ده په نورو کتابونو کې نور کتابونه په عربي ژبه نو مثلا تورات په عبرانی ژبه هغه ډیر اوږده ژبه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پکې یو آیات ده داسې آیات ده نبی بخر بخا ما خوخا یخیم لخا یخوخا لو عبارت دے لگا معنی دا عبارت اگد دے نبی بخر بخا یعنی نبی من قومکا استاد قومی و پیغمبر بنی ما خوخا یعنی من بنی اخیکا دا تر زمانو نبودی یخیم لخا یخوخا یعنی یقوم لك الهك الحق نو څومره لوی عبارت دی او معنی دومره ده او د قران کریم عبارت دومره وی او معنی ډیره زیاته وي شاسه فرمایي چې د قران کریم زما تر زمانه پورې دولکه تفسیر لیکل شوی دی یو 15 جلد تفسیر واځي په بسم الله لیکل شوی دی شل جلد یوازې په الحمدلله لیکل شوی دی زر جلد تفسیر مشته د قران کریم ابن عربی رحمه الله لیکل دی امام غزالی رحمه الله لیکل دی نو لږ الفاظو کې ډېرې معناګانې وي یو خو عربي خفیفه ژبه ده او بل د الله پاک عبارات دي د قران کریم الفاظ الله پاک را لګلي دي نو خفیفتان د دې وجه نه دي او دویم صفت دا خو حسی صفت ذکر کړو او معنوي صفت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کوي ثقيلتان فی المیزان دا پتل د میزان کې درندي وي پدې کې هوتا زو ته په تحقیق شوی ځاش یو جمله درته وایم ثقيلتان فی المیزان یو توجیه پکې دام ده چې دا پتل د میزان کې بڅرنګ درندي وي نو دا وای معنوي دروندواله مراد ده دا حسی دروندواله نه ده مراد مولانا اشرف علی تنوی رحمه الله ته ورځ علامه محمد انور شاه کشمیری رحمه الله ملاقات تراغلو نو اشرف علی تنوی رحمه الله یو جمله فرمایله چې کله غلاړو وای د دراتلو دا بوج او ثقل ترتلو پورې زما پزړه کې وو نو هغه بوج او ثقل حسی نو معنوي وو د یو لوی عالم او د یو لوی مجاهد سره چې ستا ملاقات وشي نو پزړه دې د هغه د قدر او د عزت بوج راځي داغه په مخ کې په ادب او په احترام کې نه خبرې ډېرې نشي کولای دا معنوي بوجي نو دا معنوي دروندواله د په دې دوړو کلماتو کې تاسو په حدیث کې اوریدلې چې یو ګناګار شخص برا وستل شي په قیامت کې او نه نویره چشتړي به د ګناهونه الله به ورته غوخه دې به وي چې هلاک شوم بیا به الله ورته وایي چې کوم نیکی لري دې به وینا خو یو نیکی دې زما سره شته یو چټ به پاږي کې به لیکلی وي
لا اله الا الله محمد رسول الله توحید او رسالت به پکې لیکلې وای دا یو نیکی دشته ده دا تا په خپل ژوند کې دا کلمه ویلې و ورشي دا د دې سره وتلې دا ګناګار به وای چې الله پاک دا نه نوی کتاب یو طرف ته دی او دا دومره پورزه بل طرف ته ده دا به دا غي سره څه مقابله وکړي شي الله پاک ورته وای لا ظلم اليوم تا سره ظلم نه کیږي ورشي ویتلې چې ویتلې دا یو پورزه بدرندش دا به حسي دروندواله نه معنوي بوج وي نو اگر چې نور توجيهات هم پکې شته نو دا معنوي صفت ده او دریم غیبی صفت دا ده چې حبیبتان الی الرحمن دا دو کلمې چې دی الله ته ډېر محبوب دي دا الله ډېر خوښ دي سبحان الله وبحمده یو بل حدیث کې راځي چې د څلورو کلماتو سره د الله ډېر مینه ده د الله خوښيږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څلور کلمې په بل حدیث کې راغلي نو دی حدیث کې اجمال دی بل حدیث کې تفصیل دی دا څلور کلمات د الله ولې ډېر خوښيږي د دې وجه نه ډېر خوښيږي چې په دې کې مقام د الوهیت مرتبه پکې بیان شوی دی سبحان الله په دې کې تنزیه ده والحمد لله پدې کې عظمت د الله ده ولا اله الا الله پدې کې توحید ده او الله اکبر پدې کې تکبیر ده دا څلور د مقامونه د الوهیت دي نه دا څلور مراتب د الوهیت پکې بیانېږي اول سبحان الله پدې سبحان الله کې تنزیه ده تنزیه په پښتو کې دی ته وایي چې دا د مخلوق صفات د دینه به خالق پاک غني دا د مخلوق صفات چې کوم دي دا به خالق ته ثابتوي د مخلوق یو صفت دا ده چې مخلوق په یو مکان کې متمکن وي مخلوق مکان لري تاسو کورونه لري مدرسې لري مکانونه لري دا د مخلوق صفت ده الله ته به مکان نه ثابته فقها فرمایي چې چا اسمان د الله د لپاره مکان وګڼلو د کافر ده چا چې عرش د الله د لپاره مکان وګڼلو وای د کافر ده نو الله ته به مکان نه ثابت ده د مخلوق صفت ده خالق د دینه منزه ده نو سبحان الله کی په دغه خبره رد ده دا مجسمه باندې رد کوي په يهودو باندې رد کوي يهود مجسمه يهود بداسي ویلي وای چې کله طوفان نوح راغلو معاذ الله وای الله پاک معاذ الله دومره وژړل چې د سترګونه اوخ کی روان شي او اوس پوری وای جاړي د طوفان نوح په وجه وای الله پاک وژړل او سترګې ډندې شي معاذ الله دا د مخلوق صفات خالق ته ثابتای دا د يهودو په میشن نن سبا مجسمه روان دي مجسمه د مخلوق صفات خالق ته ثابتای الله ته مکان ثابتای فتاوی تا ترخانه کې خو بمویلی وکنه چې څوک کوئی چې الله فی السما او بیا اسمان د الله د لپاره مکان غنیو دا قطعی کافر دی الله ته جسم ثابتای الله ته داسیت ثابتای و داسیت د الله داسی وجه د داسی مخ د الله ید او وجه د دې زمونږ او د دې مجسمو په مابین کې اختلاف پدې کې نه ده چې دا د الله صفات دی او کنه دي زمونږ د دې تقسیم سره اختلاف ده څلور خبرې دي درې خبرې اتفاقی دي او دا یو اختلافي ده یو دا چې یدن او وجهن د الله صفت ده کنه ده نو په دې اتفاق ده چې دا د الله صفت ده ید د الله صفت ده وجه د الله صفت ده دي کې څوک اختلاف نه کوي دویم د دې لغوي معناګانې دي لغوي معناګانې دا مطلب چې تاسو د دې چمن بازار تلاټ شي په کتابخانو کې د لغتو کتابونه راوړوي او یت په کې وګورئ چې د یت سره څه لیکلي نو معنا به لیکلي عضو مخصوص دا یو مخصوص عضو ده یو مخصوص اندام ده دغه لغوي معنا ده نو دا لغوي معناګانې د لغتو په کتابو کې خې ډېرې دي لغوي معنا لري دا یا دو وجهو دریم ترجمه ده نقل لغه الى لغه اخرى دا یو لغت نه په بل لغت تعبیر کول لکه امدغه یت ته پښتو کې لاس وای اردو کې هات وای فارسی کې ورته دست وای انګریزي کې به ورته خپل نوم اخلي دا ترجمه ده دا ترجمه لري په دې اتفاق ده مونږ وایو زما مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده پښتو کې دا شی وایو کنه بدست خداس د الله په لاس کې ده نو دا ترجمه دا درې خبرې اتفاقی دي دا د الله صفات دي لغوي معناګانې د لغتو په کتابو کې دي او ترجمه په بل تعبیر په بل لغت تعبیر کې دی شي د څلورمه خبره کې اختلاف ده چې د دې الله د یاد معنا څه ده ترجمه نه معنی څه ده
نو پدې کې اختلاف دی مجسمه وایي چې معنی همدغه لغوي ده همدا د لغتو په کتابو کې چې کومه معنا ده دا لغوي ظاهري حقيقي همدغه معنا د الله د یاد ده او دغه معنا کې عضو مخصوص راغلی دی نو الله ته دا سیت ثابت کړي لغوي معنی دا ده او اهل سنت والجماعت وایي چې معنا مراد د الله د یاد مونږ ته نه معلومه د الله د یاد معنا جدا ده الله ته معلومه ده او د انسانانو د یاد معنا جدا ده هغه د لغتو په کتابونو کې شته فرق پدې کې شو نو اوس دغه مجسمه چې دي دوی مشرکین فی الصفات دي د الله په دې ید کې مخلوق د الله سره شریکي وای د الله د ید او د انسان د ید د دواړو معنا لغوي ظاهري حقيقي ده د دواړو یو معنا ده نو شرک فی الصفات وکړو ورسته د دینه بیا توحید فی الکیف کوي بیا وای د انسان د ید کیف مونږ ته معلوم ده او د الله د ید کیف وای مونږ ته مجهول ده نو صرف په کیف کې فرق راولي نو موحدین فی الکیف او مشرکین فی الصفات دي د الله داسې ید نه ده داسې وجه نه ده ټیک ده د الله صفات دي خو معنی الله ته معلومه ده او د انسانانو د ید او د وجه معنا مو ته معلومه ده نو دا اول صفت د تنزیه ده سبحان الله چې په دې معنا کې سوچو کې نو د مخلوق صفات به خالق ته نه ثابتوي د سواد کې یو ده هغه مجسمی ده نو هغه ماته وای په قران کریم کې نه الله پاک نه د جسم نفي شوی ده او نه ورته د جسم اثبات شوی ده نو بزنه نفي کوم نه اثبات کوم کڅوک الله ته جسم وای دي او کڅوک الله ته جسم نه وای ندي وای نو ما ورته ویل چې دا خو عجیب دو جواب ما زرته کوم یو جواب دا دی چې ګوره ما ورته دا مردار حیوانات یاد کړو بلا تشبیه او هغه د انسان په تلفظ هم ناراضي لکه دا موږک دی مګه دا زنزه دا غونډلان دي دا خنزیران دي دا حیوانات د سپیو کلاب دي د دوی نفي او اثبات کوم ځای کې راغلي نو آیا دام د جسم په مرتبه کې دي چې د جسم نه نفي کوي نه اثبات کوي نو دغه څه کوي په دنیا کې چې دا څومره شیان تاسو ګورئ د دې ټولو نفي خو صراحتا نه دراغلي چې مثلا د دې تجیر نفي مراشي او د دې ستنې نفي مراشي بیا د به الفاظ دي خو ما درته اسی اجمالی تعبیر وکړو نو د دې په باره کې هم د الله نه نفي شته نه اثبات صراحتا شته دویم دا چې قران کریم کې الله صراحتا وایي کنه لیس کمثله شیء نو او جسم شی دی کنه دی جسم شی دی دا بوتل شی دی د دنیا د حیوانات اشیاء دي او لیس کمثله شیء دا هیڅ شی د الله په شان باندې نه دی خدغه د تنزیه د لپاره قوي دلیل دی چې نفي راغله د دې جسمیت نفي راغله او د دې مکانیت نفي راغله او دا ټول د مخلوق صفات پدې کې الله پاک منتفی کړو نو دا یو صفت د تنزیه د پدې کې دا مقام د اولوہیت دی الله پاک د مخلوق د صفاتونه د يهودو په شان بنه جوړیږي چې الله ته د مخلوق صفات ثابتو یا عرش ورته مکان غنو او یا ورته اسمان مکان غنو او دا دویم صفت پدې کې سبحان الله وبحمده پدې کې د الله عظمت راغله ده عظمت دا معنا چې د خالق صفات په مخلوق ته ثابت ده د اول عکس د الله چې کوم صفات دي دا وګوره مخلوق ته ثابت وي خاص صفات د الله مثلا د الله خاص صفت دا ده چې الله عالم الغیب ده الله په قران کریم کې فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سالبه كليه ده په اسمان او سمکه کې چې څومره مخلوق دی یوم علم غیب نه لري اوس د دې په مقابله کې کته علم غیب کلی غیر الله ثابتوي او که علم غیب جزئی غیر الله ثابتوي نو د دې سالبي کلی تکذیب راځي او سالبه کلی صادقه ده لدی وجنه ده د الله خاص صفت ده د فقه حنفي په ټولو کتابونو کې شته نو دا د الله صفت په مخلوق ته نه ورکوي چې یو مخلوق ته عالم الغیب وایي بعضی په دې ضعیف سندونو کې راځي لکه ابن کثیر باندې استدلال خلق کوي چې ابن کثیر کې د خضر علیه السلام په باره کې وایي وکانه رجلا يعلم علم الغیب نو یو هغه لغوي علم د غیب مرادي دویم دا سند موضوعي ده دا جمله نه ده ثابته د دې په سند کې محمد ابن اسحاق ده چې د خلق دجال وایي او بل په حسن ابن عماره ده چې خلق ورته کذاب وایي نو بعضی دا موضوعي سندونو باندې بعضی آثار خلق پیش کوي خو حقیقت دا ده چې علم غیب د الله صفت ده دا د الله صفت په مخلوق ته نه ورکوي نه کلی نه جزئی او کڅو کې غیر الله ته ورکوي نو د مشرکین ټول کتابونو زموږ د فقه دالی کړی او دا رنګ د الله ګورا
خاص صفت دا ده چې په ما فوق الاسباب کې به کومک د الله نه غواړي، غیر الله نه به کومک نه غواړي، غیر الله نه به باران نه غواړي، بچي به نه غواړي، رزق به نه غواړي. دا کوم چې د انسان د طاقت نه په عادت کې بهر دي دا به د انسانانو نه غواړي، دا به د چا نه غواړي؟ د الله پاک نه. دا په ما فوق الاسباب کې. او ما تحت الاسباب کې خو زه تاته ویلی شم چې د اوبه راکړه یا د اوبه واله، دا د اسبابو لاندې چې کوم وي. او دا تقسیم تاسو لیدلی په شرح العقاید کې. شرح العقاید کې یو طرف ته وایي خالق الله دی، او د بنده په باره کې څه وایي کاسب عبد دی. نو خالق الله دی او کاسب عبد دی، د دواړو په مابین کې فرق څه دی؟ وایي خلق دا د اسبابو سره تعلق نه لري او کسب د اسبابو سره تعلق لري. نو بنده کاسب دی او کسب د اسبابو سره تعلق لري، نو د بنده نه به هغه شیان غواړي چې د اسبابو سره تعلق لري. او خالق الله دی، خلق د اسبابو سره تعلق نه لري، نو چې دا کوم شیان د اسبابو سره تعلق نه لري دا به د الله نه غواړي فقط. د غیر الله نه که دې وغوښتو نو فتاوی هم دا لیکلي دي، د پښتو اردو فتاوو کې هم شته چې دا انسان مشرک کېږي، دا د الله خاص صفت دی، دا به د غیر الله نه غواړي. نو عظمت دا چې د الله صفات په مخلوق ته نه ورکوي، او تنزیه دا چې د مخلوق صفات به خالق ته نه ورکوي. نو د دواړو په مابین کې تباین شو کنه. نو چې تباین شو نو دریمه مرتبه کې ولا اله الا الله، دا دریمه کلمه ده، په دې کې بیا توحید راغی چې د مخلوق صفات دی خالق ته ورنکړو او د خالق صفات دی مخلوق ته ورنکړو، نو ته موحد شوي. نو لا اله الا الله دا بیا توحید ده. او اخر کې بیا تکبیر ذکر کیږي، اخر کې وای والله اکبر. نو په دې کې د الله پاک تکبیر راغی. نو دا باب چې لګېدلی دی په دې باب کې څه لیکلي محدثینو تاسو ته ویلي دي؟ باب الرد علی المعتزله. دا په معتزله رد دی کنه، دا وزن د اعمال معتزله نه مني. معتزله دا عقل د احادیث دا د عقل تابع ګرځي، احادیث د عقل تابع ګرځي. احادیث ته منګړت وای چې د عقل نه خلافي. او د دې معتزله او مصداق یو دو جملې درته وایم په اخر کې مانځه ټیم وای کنه چې قضا نشي. معتزله پیژنې کنه، معتزله اذا وجد فتلاش جمله نه ده چې نن زمانه کې نشته. تاسو عمدة القاری کې وګورئ، عمدة القاری د بخاری شرح ده، د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مناقبو کې وګورئ. د ابو بکر صدیق په مناقبو کې یو جمله وایي، هغه جمله دا ده من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزله. څوک چې په دې قبر کې د ژوند نه منکري دا معتزله دي. ګوري دا مرګ ذائقه ده. الله په قران کریم کې فرمایي کل نفس ذائقه الموت. مرګ ذائقه ده کنه، یو خوړلی بل څکلی. څکل 15 سکند یا 10 سکند یا شل چې ډیر تاریخ مرچک دي څکلې نو نیم منټ، او چې خوګه ګوړه دي څکلې نو نیم منټ دوام کوي. د نیم منټ اخوا ته دوام نه کوي. مرګ داسې 20 سکند 15 سکند دوام نه کوي. دا 15 یا 20 سکند روح د بدن نه جدای واپس ور سره یو ځای شي. نو چې یو ځای شي نو بیا چې خلک شاړي په دې مړي نو دی خفه کېږي ژوندی کنه. بیا چې د جنازه روانه کړي نو چې ښه سړی وي وایي قدموني زر مې وړئ، دا خبرې ژوندی کوي. بیا چې کله په قبر کې کېږي او خلک ترېنه واپس شي نو د خلکو د پښو کشارې اورېدل ژوندی کوي. او بیا چې ورته نکیرین راشي دا په قبر کې راکېناستل د ژوندي کار دی. بیا ورته دا دواړه ملایکې 3 پوښتنې ترېنه کوي او دی ورته 3 جواب ورکوي، جوابونه ژوندی کوي. او بیا ورته د ملایکې وایي نم وده شه، وده ژوندی وي کنه. نو دا د اسرافیل علیه السلام تر زمانې پورې ژوندی دی. کله چې د اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلۍ راشي دا ژوند به نورم قوي شي، دې ته حیات فی القبر وایي. نو عمدة القاری کې وایي من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزله. د دې ژوند نه چې څوک منکري دا معتزله دي، او د دې ژوند نه پنځپیریان منکر دي. پنځپیریان د علاقو کې بنئ پېښور کې شته، ټوله لانجه په دې ده چې په دې قبر کې ژوند شته که نشته. دغه حیات فی القبر نه منکر معتزله دی عمدة القاری کې وایي. نو دغه معتزله باندې رد دی. ما تاسو ته ویلي چې معتزله داسې یوه ډله نه ده چې اوس نشته، دغه دي کنه. دا معتزله دي د حیات فی القبر نه منکر دي. او بیا په د شاه صاحب اکفار الملحدین بم کتلې وي، په هغې کې فرمایي من صلی خلف المعتزلي يعيد صلاته. د معتزلي په اقتدا کې چې د لمونځ وکړو نو لمونځ به راګرځي. له دې وجې نه 2 نوي مدارسو د دیوبند دا فتوا ورکړې ده چې پنځپیریانو پسې مونځ نه کېږي او که کړی مې راوبه یې ګرځوئ.
را ګرځولې واجب دي مونږ ورپسې نه کېږي دا عقیدوي بدعتیان دي نو عرض مې دا و چې په دې اخر کې دی په معتزلو باندې رد کوي نو الله پاک دې د دې صحیح البخاري ختم د طالبانو د استادانو ټول اهل چمن ته مبارک کی او د دې ثوابونو نه الله پاک موږ هم نه محرومي واخر دعوانا الحمدلله